سلام درنو لیدونکو، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن خبري ټولګي ته له مینې یوټیوب چینل څخه. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي په کلني ډول د رجال برجسته د امنیت خوندي کولو لپاره 4200 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې دغه اشخاص بیا خپل نیم وخت د نظام په کمزوري کولو او حرص تغذیه کولو تیروي. ارګ وایي سبا ته به په کابل کې د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره اړین چمتووالی نیول شوی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي چې د جرګې ګډونوال کابل ته رسیدلي او جرګه به سبا سهار د ولسمشر غني په وینا سره پیل شي. حامد کرزي د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د راتلونکي مشورتي لویې جرګې څخه ملاتړ اعلان کړی او ویلي دي چې که راتلونکي مشورتي لویه جرګه د سولې د ملي مرام لپاره د بین الافغاني مذاکراتو پر ژر پیل ټینګار وکړي، ټول هغه اقدامات ترسره کړي چې تر جرګې وروسته سراسري اوربند تامین او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شي. افغان حکومت وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر باید مشروط وي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي بهرني ځواکونه باید هغه مهال له افغانستانه ووځي چې دلته بهرنۍ ترهګرې ډلې او بهرني جنګیالي ختم شي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دغې شورا تشکیلات بشپړ شوي او د لویې جرګې تر پای ته رسیدو وروسته به یې په رسمي توګه اعلان کړي. د یادې شورا له جوړېدو 2 میاشتې په تېرېدو دي خو لا یې هم تشکیلات نه دي بشپړ شوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کشمیر په تړاو په کابل کې د پاکستان سفارت په یوې ویډیو غونډه کې برخه اخیستې وه او د پاکستان نه ملاتړ اعلان کړ. کابل کې د پاکستان سفارت د حکمتیار له قوله خپاره کړي دي چې نوموړي د کشمیر په تړاو د هند وروستیو اقداماتو ته کلک غبرګون ښودلی او د پاکستان یې کلک ملاتړ اعلان کړی دی. د لویې جرګې امنیتي کمیسیون له هیوادوالو غوښتنه کړې ده چې د لویې جرګې ترسره کېدو په جریان کې د کابل او ولایتونو ترمنځ له تګ راتګه ډډه وکړي. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د مشورتي لویې جرګې پر سر د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ راپورته شوي اختلافات حل شوي. ځینو لوړپوړو حکومتي چارواکو ورسره کتلي، د دوی قناعت یې حاصل کړی دی. په سپین بولدک کې زرګونه کسانو د پاکستاني حکومت د وروستیو کړنو پر وړاندې لاریون کړی دی. د راپورونو له مخې دغه کسان په سپین بولدک ولسوالۍ کې راټول شوي او د پاکستاني ځواکونو هغه اقدامات غندي چې خلکو ته د ستونزو جوړېدو او جګړو لامل شوي دي. او په وروستي خبر کې راځي چې افغان ځواکونو یو پاکستاني عسکر وژلی او 3 نور ټپیان کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر اساس د پاکستان حکومت ویلي افغان ځواکونو په ډیورن کرښه د دوی عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دوی ویلي افغان ځواکونو په ډیورن کرښه د دوی پر پوستو بریدونه کړي او زموږ عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده، خو د پیښې کره ځای یې نه دی ښودلی. ګرانو کتونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا نور خبرونه په پاک الله سپارم. د خدای پامان.